د هندوستان هیواد د مهماتو او توغندیو درېیمه جوپه مرستې نن کابل ته راورسېدلې. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د هندوستان هیواد د مهماتو او توغندیو مرستې چې تیره موده یې اعلان کړې وې، نن یې درېیمه جوپه هم کابل ته راورسېدې او د اسلامي امارت دفاع وزارت ته تسلیم شوې. د دې پیچلو توغندیو د استعمالولو مسلکي ټیم چې هندوستان څخه کابل ته راغلی و، تر څو د اسلامي امارت ځواکونو ته د توغندیو استعمال طریقه ور وښایي، تر 10 ورځني روزنیز کیمپ ورکولو څخه وروسته بیرته هندوستان ته ولاړ. د دغه توغندیو څخه د هندوستان په وینا د پاکستان او ایران په خلاف په جنګ کې کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا لا ډېرې خرابې شوي دي. د هندوستان په وینا د دغه مرستو لړۍ به د اسلامي امارت سره تل پاتې وي.